ته اوچتول په منځ کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچته کړی دی. خو وګورئ زما د لاس یعقد الخنصر والبنصر ويحلق الاصطام على ابهامه ويشير بالسبابه. په دې کې لس قسمه روایات حدیث کې راغلي. لس قسمه روایات په حدیث کې استراب نه ده، دا توسع ده. یو شی چې په ډیر قسمه په روایاتو کې راشي دا توسعي. توسع دا معنا چې په هر کیف کې ادا کړه نو سنت ادا کی. ټول کال یو سړی منځونه نه دي کړی، ټول کال، او په دې یو جمعې په ورځ باندې د یوې ورځې منځونه قضا راوګرځي په جمع باندې، د دې ټول کال منځونه پرې اثر کی. وبش نو بیا قضا عمرې دې ته